طالبانو روح المانی دلته یوه خبره کړې ده وی که چا قول وکړو په تعدد د آدم علیه السلام باندې فقط کفره یو عالم نه نقل نه. طالبانو دلته یوه مسئله موجوده د کتابونو کې وایي په هر مځکه کې یو آدم ده، په هر مځکه کې یو آدم ده او فی کل ارض نبی کنبیکم ومځکې دي که نه په هر مځکه کې یو نبي ده لکه نبي دي تاسی و آدم ده که آدمکم و نوح که نوحکم و ابراهیم که ابراهیمکم و عیسی که عیسیکم په هر مځکه کې ځان ځان ته بل. نو روح المانی دلته دا خبر نقل کړې ده او روح المانی په دې باندې بحث کوي چې واما القول بظواهر هذا الاخبار مما لا يراه اهل السنه والجماعه بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعدد. دی وای روح المانی وای دا منم چې د آدم علیه السلام نه مخکې په دنیا کې څوک و، د آدم علیه السلام نه مخکې په دنیا کې مخلوقات ول، ملائکې و انسانان ول، خدا نه منم چې له آدم علیه السلام نه مخکې بل آدم و، دا نه منم. حتی دی وایي که داسې سي چې له آدم نه مخکې بل آدم سي، تعدد د آدم سي یا په هر مځکه کې آدم سي، روح المانی د چا نه نقل کړی وي دا کفر ده. اگر چې دی نه وایي له هغه نه نقل ده، خو طالبانو چې نقل کوي او سکوت پې باندې کوي او څه خبر شته پکې. اما طالبانو علامه عبدالحمید رحمه الله په همدغه خبر باندې کتاب جوړ کړی زجر الناس على انکار اثر ابن عباس. دې کې طالبانو عبدالحمید صاحب دا اثر د ابن عباس په حکم د مرفوع کې ګرځولی ده او دا یې بلکل تایید کړی. طالبانو ډېر ښه بحث یې په دې باندې کړی ده او لیکلي دي چې اووه مځکې کې یا مځکه کې آدم ده، نوح ده، نبي دي، موږ غوندې داسې په هره مځکه کې دي. خو دا هم طالبانو یوه ډېره جنجالي مسله ده او داسې چې په دې مسله دې تر عبدالحی نوي نه چا ښه مفصل بحث کړی وي. عبدالحی نوي خو یې صرف په دې سند باندې بحث کړی چې څنګه ده دومره اړخ باندې، نور چې په کمه معنا باندې څنګه ده هغې په اړه باندې نور چاته معلوماتونه نشته ده. دا خو یوه خبر سوله، پوه شولئ طالبانو. او بل دا د دنیا عمر څومره ده، تاسې به اورېدلي وي که نه دنیا عمر څومره ده؟ 7,000 کاله. امام سیوطي په حاوی الفتاوا کې یوه رساله جوړه کړې، هغې کې لیکلي هغه حدیث راوړي چې د دنیا عمر 7,000 کاله ده. نو طالبانو د دنیا عمر 7,000 کاله نه ده، تر دې نه ډېر غټ ده. طالبانو روح المانی الله یو ډېر ښه طبیعت ورکړی طالبانو. زه هېڅ باندې نور کار نه لرم طالبانو. کله کله چې نن عصر کې چې کوم ژوند کوئ تاسو سره به مثلا چې ته ځان نه داعي و دعوتګر د اسلام جوړوې، ته به تنها داسې نه کوي چې زه د دغه طالبانو داعي د ټول افغانستان ملت به کوي. نو چې ته که داسې وایې چې دنیا باندې 7,000 کاله تیر سوي دي بس، نو ته بیا طالبانو په دې باندې بحث وکړه. دا زغال نه دي که نه، دا څه ورته وایي دا تیږې ته یې څنګه زغال، دا ډبره څه ده؟ کوله، دا د کولې ډبره. تنا په دې بحث وکړه طالبانو دا څنګه منځته راځي، څومره وخت نیسي چې دا دغه حالت ته رسیږي. دا عادي ډبره ده طالبانو. د کیمیا علما وایي چې دا یا معدن چې منځته راځي څومره کلونه غواړي. چې په هغه شیانو باندې فکر وکړئ طالبانو، بیا تاسو ته دې معلومات کیږي چې په دنیا تر میلیونونو کلونو نه هم ډېر وخت وتلی ده. خیر د ته دستي خیز مه راچوه په ما باندې چې بیا لکه سې وابي شولې. 7,000 کاله هلته وتلي، ما ته معلومات شته د 7,000 کالونو خبر زه منم طالبانو. هغه 7,000 کاله خبر امام سیوطي په حاوي کې لیکلی، خو هغه احادیث صحیح دي که نه دي صحیح؟ او په ګورې طالبانو نننۍ دنیا کې بعضې داسې شیان دي چې د دنیا خلک چې په هغې څېړنه کوي، له هغه څېړنې نه داسې معلومیږي طالبانو چې په دنیا باندې میلیونونه کاله تیر دي. هغې مثلا د معادنو په مسله باندې بحث کوي. دا اوس که تاسې فکر وکړئ طالبانو، یو حیوان د دنیا کې دوی ډېر یادوي، ډیناسور ورته وایي.
څومره وخت مخکې ساینسدانانو د هغه د پښو چاپونه په هغه کې کشف کړل د بحر په هغه کې یا طالبانو کله کله داسې سوي دي تاسې طالبانو داسې غټ مار دومره غټ مار طالبانو که نه چې هر یو دا د مولا بندونه هر یو طالبان لکه د یو کوټې قدر ته دا کله چې دوی کیندنې کړي دي دا کیندنو کې دا ماران راوتلي دي داسې پروت د مړ د هر هغه هغې هم داسې غټه غټه ښکاري نو دا اوس په دوی بحث کوي چې دا په غاډوکو باندې بحث کوي علما تحقیقات کوي علمي څېړنې کوي نو بیا دا معلوماتونه کوي چې څومره کاله چې په هډوکې وځي داسې حالت ته رسېږي نو هغې نه دا معلومات کوي چې په دنیا څومره وخت وتلی ده تاسې په خبر پوهېږئ یا طالبانو اوس په احرام د مصر په مصر کې یو ځای د احرام المصر ورته وایي داسې تیرې تیرې غونډۍ دي که لیدلي مو وي دا د دنیا له سختو عجایبو نه دي یا مثلا کله کله طالبانو کیندنې کېږي باندې لاندې داسې شیان راوځي چې هغې نو اینه داسې استدلالات کوي د دنیا خلک چې دنیا باندې تر میلیونونو کلونو نه هم ډېر وخت وتلی ده او دلته ته وایي چې د دنیا عمر څومره ده 2,000 کاله ده روح المانی طالبانو داسې وایي وذهب كثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن البعثة 6,000 سنة وأن عمر الدنيا 7,000 سنة ورأوا أخبارا كثيرة في ذلك ډېر علماء دا روایت کړی په دې کې اخبار هم راوړي هو الحق أنه كان بعد أن لم يكن ولا يكون بعد أن كان څومره ښه خبرې کړې طالبانو روح المانی وایي انه كان بعد ان یو وخت داسې وه چې دنیا نه وله اوس ته خو څومره وخت کېږي نه ده معلومه ولا یکون نه به وي دنیا بعد ان کانت وه اوس ته که نه دنیا داسې یو ورځ به راځي دغه دنیا به یو وخت کې نه خو څه وخت د یوې پرېږده 2,000 حدیث صحیح نه دي دی د یوې والحق عندي انه كان بعد ان لم يكن ولا يكون بعد ان كان اما انه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه الا الله والاخبار مضطربه في هذا الباب فلا يكاد يعول عليه په دې باندې څندان اعتماد نسی کېدلی ما خپله رایه دا د طالبانو زه د دنیا د 2,000 کلونو نه قایل نه یم طالبانو په دنیا باندې چې علوم سړی مطالعه کوي په دنیا په میلیونونه کالونه په دنیا باندې تیر دي طالبانو ځکه چې سړی تنها ته د کولې په معدن چې بحث کوي چې دا په معدن کې منځ ته راځي د معادن طالبانو اوس بعضې معدنونه اوس ظلمي دي بعضو نوي نطفه ورغورځېدلې بعضې طالبانو کرا ځوانان سوي بعضې معادن سپینګیرتوب طرف ته روان که معادنو استخراج ونه کړي طالبانو دا بیا له منځه ځي ځکه دام دي اوس د هر کله چې مور ښځې په نس کې بچی سي که نه هغه موده د حمل چې راورسېږي زیږیږي معادن هم داسې طالبانو د غرونو په منځ کې د توالد د تناسل مسئله ده خو هغه بیا د توالد و تناسل یې داسې نه ده لکه حیواناتو کې فرق کوي که نه چا 2.5 کاله دي چا 10 ورځې دي چرګې د ښځو څو میاشتې دي د حیواناتو داسې په معادنو کې هم فرقونه دي تاسې ما په خبر پوه شوئ نو علومو ته طالبانو باید موږ احترام ولرو داسې که ته وایې دا زه نه منم طالبانو بیا دې سره نننۍ دنیا کې بیا موږ تګ نسو کولی او امام سیوطي رحمه الله خو طالبانو کومه خبر چې کړي د 2,000 کلو امام سیوطي صاحب دوی زمانه کې داسې وخت راغلی ده چې زتی په دې فتوا سوې ده ځکه امام سیوطي صاحب چې و دی په 911 کې مړ سوی ده 911 کې امام سیوطي مړ ده نو طالبانو هغه زمانه کې یوه خبر راغلی ده چې بس مهدي علیه السلام راکته سو بس مولانو شر و شور سره شروع کړی ده بیا هغه نه ده سوی بیا امام سیوطي و رساله جوړه کړې داسې لیکلي دي چې قیامت به چې راځي د هغه زره مې 6,000 مخکې تېر سوي زر د نبي علیه السلام سو چې کله 15مه پیړۍ شروع کېږي د هجري بس قیامت به ذاتي شروع وي راغلی به دا اوس موږ څومه کې یو 14مه نه ده 15مه د طالبانو ده تاسې به دې ته 14 نه وایي 14 خو پوره ده 1445 کال د طالبانو دا 15مه پیړۍ روانه ده بس دې کې امام سیوطي کتاب لیکلی قیامت به روان کمه ده مونږ په قیامت ایمان لرو طالبانو خو د علماو په اټکلونو نه
امام سیوطي څومره که خبر وکړي روح المانی واما انه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه الا الله. د ما په خبر تاسې پوه شولې په قیامت ایمان لرو مؤمن به مو ده څه وخت عمر د دنیا څومره ده دا پته چاته نشته. دا طالبانو په اسلامي امت کې یو عالم تیر سوی محمد رشید رضا دې ته تفسیر منار وي دا هم ډېر خطرناکه سړی تیر سوی طالبانو او ډېر ښه علمي تحقیقات طالبانو دې سړي په خپل کتاب کې کړي دي. دی همدغه مسله باندې یو لوی بحث کوي چې عمر د دنیا فصل فيما ورد في قرب الساعة وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا. دی د احادیث ټول اسرائیلي روایات بلی دی وی چې که د سند په لحاظ هم صحیح سوي دا موقوف احادیث دي د صحابو ټول اسرائیلي روایات نقل کړي دي. عمر د دنیا څو کاله نه ده 10,000 کاله نه ده طالبانو. نو چې 10,000 نسو په دې بحث کوي بیا طالبانو یوه ډېره ښه خبر کړې ده. نو قیامت خو رسول الله اسلام یو ورځ ګوتې داسې کړلې بخاري حدیث ته بعثت انا والساعت كهاتین ما او قیامت داسې رالیږل سوي دومره سره نږدې یو. طالبانو د حدیث چې کله ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې ذکر کوي بیا وایي ما او قیامت داسې سره نږدې دي. دې څه مطلب ډېرې معناوي کوي هغه وایي علامه ابن الحجر په فتح الباری کې والارجح المختار عندنا من هذا الاقوال ليس بينه صلى الله عليه وسلم نبي آخر. دا مطلب ده ما او قیامت دومره نږدې دا مطلب نه دی د دې دا مطلب ده د ما او د قیامت په مابین کې بل نبی نسته. بعثت انا والساعت كهاتین ما او قیامت داسې رالیږل سوي یعنې دا زه یم دا قیامت ته د ما او د ده په مابین کې واسطه سته نو د ما او د قیامت په مابین کې هم څوک نسته. دا مطلب ده دا معنی نه چې دومره نږدې یو. د ابن حجر خبر د دلته نقل کړي طالبان لنډې دا په امام ابن حجر یې ردونه په سیوطي ردونه کړي طالبانو په پاڼو یې دلته بحث کړی ده او ډېر ښه علمي بحث یې کړی طالبانو چې عمر د دنیا څونه ده 10,000 کاله اقوال دا اسرائیلي روایات دي او رښتیا هم طالبانو خیر د طالبانو ورونو تاسې د الله په خاطر باندې زر مه یو شي ته جذبه کیږئ علمي څېړنې وکئ خیر د یو ورځ د ساینسدانانو سره تحقیق وکئ د علماو د علمي جیالوجي علماو سره د دنیا د جوړښت په اړه بحث وکئ چې مثلا که داسې چل سوی چې د مځکه مخکې د چا جز وه د اسمان جز وه کانتا رتقا ففتقناهما بیا د مځکې پوښ د مځکه اور وه طالبانو په اول د اسلام کې څوک وله اور وله چې د مځکه یخه سوله څومره وخت دا یخوالي نیولی ده دا غرونه چې جوړ سوي طالبانو دا څومره وخت یې نیولی په دې بحث چې کوي طالبانو هغه هم علمي خلک دي طالبانو علم باندې سړی چې علمي مخ ته لاړ سي دا ډېر ښه ده. نو 10,000 کاله د دنیا عمر صحیح نه ده د دنیا عمر بیخي ډېر ده. یو که د دغه آدم علیه السلام چې دا مونږ پکې یو دا هم که سي 10,000 کاله بیا هم نه ده صحیح طالبانو ځکه علما داسې وایي طالبانو چې وذهب کثیر من الله ابتدا د آدم نه تر دې ابتدا د دنیا تر 6,000 کاله وتلي هغه 6,000 کاله د هغو 1000 کاله د مونږ نو هغه د زر د چا نه واوښتل 400 کاله نور پې باندې واوښتل طالبانو. نو ښه خبرداره طالبانو چې دا مغه علمي تحقیق ته ورسپارل سي دا اسرائیلي روایات دي. ما په خبر پوه شولئ